احناف چملو چته کړی دا نن پوره دنیا کې بیا د حنفیت ته اعزاز حاصل الحمدلله دیو جن علاقو کې کم دی دا غره شیطان ملګری د کفر جنټان دی په حنفی نه دی متنفر کوي لیکن په حنفی ونه پرېږدو ان شاء الله فقيه ونه پرېږدو ان شاء الله بهر مسلمان عالم پاسې دو ول تاسو د عبادتو خبره کوي زمونږ د پیغمبر تعلیمات محفوظ عام عادت محفوظ دي هغه صدر ویل زما درې خبرې پوره شوي زما سلورم نمبر خبره دادا دنیا کې چې یو نبی راشي پغې باندې انسان ایمان راوړي ادن رست بل نبی راشي پغې ایمان را نوړي دی په دې کافر شي تاسو ګورئ يهود چې دي هغه په موسی عليه السلام ایمان راوړي لیکن عیسی عليه السلام نه مني په دې کفر کړي دي عیسایان په عیسی عليه السلام ایمان لري لیکن په محمد رسول الله ایمان نه لري دې وجه کافر شوی دی هغه صدر سے بو فرمایل بلکې د رسول هغه پیغمبر کې یو پیغمبر باندې موږ ایمان راوړو متفق شو ادنه پس بل پیغمبر راشي پغه ایمان راوړو بیا جهنميان کافران کېږي نو زما مطالبه دا دنیا کې کم یو پیغمبر د سي دي چې هغه د اعلان کړي ز اخر له نبیم بیا ټول ادیان والا خاموش دي يهود نصارا ټول خاموش دي مسلمان عالم پاسې دو ول قران مجید سلو زغورو کې اعلان کوي قران وای ما کان محمد ابا احد بالرجال ولكن رسول الله وخاتم النبي محمد رسول الله اخر نبی دی هغه نرسته دنیا ته بل نوې نبی رشرات لره رسول الله اعلان کوي انه سيكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي انا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي ته مسلمانانو اتفاقی فیصله ده چې رسول الله نرسته څوک د نبوت دعوو کې اعلان وکي فهو كذاب دجال افاق زوال مسلم زمون عقیده دا دجال له دا پټولو کې لوی کافر دی دا منون کې د ټولو لوی کافر دی محمد رسول الله اخر دې نبی دی قران پیش کو ته رسول الله اعلان پیش کو هغه مسلمان عالم به کې ناستلو صدر سے وہ فرمایل سلور خبرې وي مونږ هغه سلور واړه خبر والا پیغمبر بیا مونږ دنیا کې عالمگیر نبی صرف محمد رسول الله دنیا کې چې یو پیغمبر معجزه مونږ دنیا ته بیان کو هغه صرف محمد رسول الله دی پیغمبر تعلیمات چې محفوظ موجود وي هغه صرف محمد رسول الله یو پیغمبر چې اخر دې نبی دی خاتم النبیین د هغه محمد رسول الله صدر صاحب کلمه ویلا مجلس ور سره ودرېدو هغه هم کلمه ویلا بازه باندې ټول پټول مسلمانان شو الحمدلله د اسلام حقانیت د محمد رسول الله سلور صفات یاد به ان شاء الله بڑا بزور ان شاء الله یقین وکي زپرون نبی وارم په شپه ورځې سفر کې تیرې کړې وزمانه وسم دی وخت کې تبه ده مې زه به 10-12 منټ بیان وکم او یقینا تاسو دغه نوجوانان تاسو خلکو دغه جذبه ما ته قسم ده دومره خون را کو شاید ما ګټې ته بیان رسولې وي الان کیا مو جلسو کې 25-30 منټ نه زیات بیان نشم کولای نو مې دومره وسوي یقینا دغه نوجوانانو قدر وکي طالبان دي غریبان قاری اثر سے قاری نام سے مشومان دی وړو کی دې مقابله مکوي ما ته اطلاع نشي د علاقې کې بعضي مولایان دي هغوی رکاوټ جوړېږي تاسو ولې کوئ نو ته خپل هم د دین کار نه کوې بل لپاره هم رکاوټ جوړېږي ظالمه ته څنګه مولایي ستا د پلار ټیکره ختم نبوت ان شاء الله مونږ به سبق سره ختم نبوت هم جلسې کوو مونږ به سیرت النبی هم جلسې کوو مونږ به خپل د عظمت فقها کند فقهاو عظمت به هم بیانو هغه طلباو د دې قدر وکړي د دې ملګرتیا وکړي مالی تعاون به هم ورسره کوو جاري به هم ورسره کوو کلک به ورسره ودرېږو ان شاء الله دین کار دې لپاره نه زما نوم کېږي زه سټیج ته راځم به تایید کوم اور نه زه مخالفت کوم دا کم دین شو مولا توک ته دا درغلي کوم مدرسه کې هم ان شاء الله ردی ملګرتیا کوو ان شاء الله هر کال به بدغه کې څوک غواړي کنه غواړي څوک به خبرکی خدای دې ټک زړه وچی ملای کامی ان شاء الله موږ به دغه دیني اجتماعات کوو په دغه کې به شریکیږو په دې کې به عقاید مسائل نظریات زده کوو خالد په شکل کې دی کاغه په هر شکل کې دی چې موږ خپل دین دشمنانو پیژنو موږ خپل عقاید نظریات کله کې زده کوو او د خپل ایمان د خپل اولاد د ایمان تحفظ کوو به ان شاء الله